سلامونه احترامات نیکې هیلې او پیرزوینې مو ومنئ. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست، د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ. زه یم احمدي غواړم چې د هغه نوي سمرسیبلانو په اړه معلومات سره شریک کړم. د ملګرو په بار غوښتنې سره او میسجان کوي چې دغه نوي سمرسیبلان چې اوس بالخصوص خاص هلمند ته راغلي دي چې یا 5.5 سپوره دي او سپیډ یې 15,000 دی. دغه چې موږ کله انویټ ته وتړو نو په انویټ کې دا مړې اوبه کاږي. نو د دې سیسټم موږ څنګه وکړو؟ هغه سیسټم در سره کوم ملګرو، نو تاسو ویډیو وګورئ، ویډیو در پایه وګورئ. ملګرو که تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست، زموږ چینل حتما در سره سبسکرایب یې کړئ، لایک یې کړئ، کمنټ یې کړئ. نو هغه ویډیو در سره کوو، ویډیو در پایه وګورئ ملګرو. نو د دې سیسټم د زاړه سیسټم سمرسیبل سیسټم خو ویډیو مې کړې وې، اپلوډ کړې مې وې، نو تاسو کتلې وي. او د دغه نوي سمرسیبل سیسټم چې دی د هغه سره لږ څه فرق ورکوي. په چیش کې فرق ورکوي، هغه فرق یې ګورو، هغه فرق یې کوو چې څنګه فرق ورکوي، په کوم ځای کې، په کوم پروګرام کې فرق ورکوي. نو هغه پروګرامونه درته کوو، هغه پروګرام ویډیو وګورئ، ویډیو در پایه وګورئ. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو ګورو. ملګرو په دې سیسټم چې موږ جوړوو، د دې سیسټم څخه مخکې به موږ اول د انویټ 2 رسټور وکړو. یو رسټور چې دی د P0 دی او بل رسټور چې دی هغه د PE رسټور دی. دا 2 رسټوره به وکړو، د هغه څه وروسته به دا نور پروګرامونه وکړو. موږ اوس دلته 2 رسټوره کوو، یو د P0 رسټور کوو. نو د P0 رسټور چې وکړو، دلته چې دا کم صفر دی، دغه صفر چې موږ کله یو کړو، نو په بعضې ځایو کې چې دی هغه سیسټم ختموي، په بعضې ځایو کې نه ختموي، او په P0 کې سیسټم ختموي، او په PE او په PB کې بیا سیسټم دی نه ختموي. نو دغه سیسټم چې دی موږ د دې دپاره کوو چې دغه نوي سمرسیبل لپاره چې کوم 2 رسټوره انویټ غواړي هغه ورته وکړو. نو بیا موږ د دې سیسټم ورته جوړوو. مثلا اوس موږ راځو P02 ته PE رسټور ورته کوو. PE رسټور کوډ خلاصوو، دا د دې کمپنۍ خپل کوډ دی 4021. دا د دې کوډ اوس دا چې خلاص کړو، اوس د PE رسټور ته کوو. دا یو دی، دا چې دی هغه به 2 کوو، بیا به اوکې کړو، بیا به راسو دا 2 به بیا یو کوو، اوکې به یې کوو. اوس دا چې دی هغه د دې رسټور وسولو. ګوره ګرد مکمل سیسټم یې د PE دا چې دی هغه ختم کړي. نو بیا به موږ دې ته خپل سیسټم جوړوو، بیا یې کوو. دا د 0 دی، یو دی، 2 مې کله بیا یې ګورو، نو دغه 2 دی 0 مې کوي. اوس دا د دې رسټور چې دی هغه وسولو، نو د PE رسټور چې دی هغه ګرد سیسټم ختموي. 2 رسټور یې دی، 2 رسټور د P0 دی، دا مو اوکې کړي، دا 0 مو یو. ملګرو اوس هغه پروګرام کوو، هغه پروګرام در سره شریکوم. نو هغه پروګرام ویډیو در سره کوم. هغه دی په هغه کې به موږ ته وایي چې اول د واره چیرې ولاړ سو، کوم پروګرام وکړو. اول د واره به ملګرو موږ ته سې دغه وکړو، P0 ته به راسو. نو کله په P0 کې چې موږ هغه زوړ سیسټم پروګرام کاوی، هغه سیسټم پروګرام د دې څه فرق شته. اول د واره به راسو، PRG بټن به و، PRG چې مو ووهله ولاړ به سو په دا نښان باندې P0 ته. دا اوس و P0. نو دا P0 چې دی دا به اوکې کړو، ډیټا انټر باندې و P0.00. دا کم 0 چې شوري دا به 3 کړو، دا خو مو 3 کوي. دا سیسټم ور اړوو او
ورپسې P04 سیسټم وراړو، ورپسې P05 سیسټم وراړو. نو دا چې دی دا به موږ کو 25,000. د 300 به شروع کو، دا 25,000 سو. دا چې مو اوکې کړئ ور به سو P0.4 دا به اوکې کو، دا به هم 25,000 کو. صحیح ده. ورپسې دا به اوکې کو P0.5 دا به هم 25,000 کو، دا به هم 25,000 کو. دا به اوکې کو. اوس سینویټ موږ تاسې ودرول پر 25,000. دا سیسټم مو دلته کې وکړئ. دوم سیسټم چې دی هغه ته ځو، PB ته ځو. PB ته ولاړو، دا مو اوکې کړئ. دلته په PB 5 خانه کې چې کومه فریکونسي د زړه دا ولاړه، د زاړه سمرسیبل سیسټم چې دی هغه پر 15,000 ولاړ دی، دا به هم 25,000 کو. صحیح ده. دا مو اوکې کړئ. د دې ځای سره ووتلو. اوس څو کوم پروګرام کوو هغه پروګرام ته ځو. P2 ته، P2 دا مو اوکې کړئ. ورځو دغه ته 3 ته. دلته خو دا د سمرسیبل سپیډ ته یو وار به موږ ته فریکونسي راکمه کړو 2 کې. 2 مو اوکې کړئ. موږ خپل سیسټم چې دی هغه پر 15,000 درولی دی. دا به ورلوړ کړو. ورپسې چې دی 3 دی. په دا 3 کې چې دی دا د سمرسیبل سپیډ دی چې کوم دا اوس نوي سمرسیبلان راغلي دا خو 15,000 دي، دا به 15,000 کړو. دا به اوکې کړو. دا چې مو اوکې کړئ دا د دې سیسټم سو. او د دې سیسټم څخه مخکې چې دی کوم او اکثره وخت چې دی هغه کله کله په دا سیسټم کې کار نه وکړي، مثلا دوی په دا سیسټم کې کار نه وکړي، نو بیا به موږ د چا پروګرام سره پورته وکښته کړو، د PB. چې په دا پروګرام کې کار نه وکړي دا به بیا 8,000 کو. په 8,000 کې بیا ورسره پورته وکښته کړو. خو مهم شی چې دی په دې کې چې دی هغه د PB 5 پروګرام او د P2 3 پروګرام دی چې د 15,000 دی. دغه سیسټمونه چې دی هغه به سره پورته وکښته کوو، انشاءالله مشکل به مال شي. که چیرې په دا سیسټم کې کار نه وکړي بیا به P2 ته ورسو. P2 چې مو اوکې کړئ 3 ته به راسو. 3 کې دا د سمرسیبل خپل سپیډ دی، دا سپیډ دا به په 15,000 ودرو. که په دې کې هم کار نه وکړي بیا به په 16,000 ودرو. که په دې کې هم کار نه وکړي بیا به پر 8,000 ودرو. په 8,000 کې چې دی هغه بیا کار کوي. نو د دې زیات کار چې دی هغه په دا درو سیسټمونو کې دی، د P2 په 3 او 4 5 کې دی، او دغه چې دی PB5 کې دغه سیسټم چې دی هغه زیات کار په دې کې کوي. زیات کار د دې سمرسیبلان چې دی موږ ګورو هغه په PB5 کور کې دی. دا PB5 چې مو اوکې کړئ دغه به ورته پورته وکښته کوو. او دوم چې دی هغه په P2 3 کور کې دی. دغه د سپیډ دی دغه به پر 15,000 ورته ودرو، یا به په 16,000 ورته ودرو، یا به پر 8,000 ورته ودرو. بس دا 2 پروګرامه دي. په دا 2 پروګرامه کې به ورته پورته وکښته کوو، انشاءالله مشکل به مې حل شي. وګورو که چیرې په 15,000 کې کار نه وکړي، مثال اول درصد کې راو بیا پرېښو، بیا به څه چم سره وکړو، بیا به راسو P0 ته، P03 ته. دا خو زموږ د کور لپاره 15,000 درولې چې مخکې په ویډیو کې 15,000 درولې ده، هغه به راکم کړو 21,000 ته. بیا به په 4 کې راکم کړو، 4 چې مو اوکې کړئ بیا به په 21,000 ته راکم کړو، او بیا به په 5 کې راکم کړو، بیا به په 6 کې راکم کړو، پر 21,000 به یې ودرو. په دا 21,000 کې به دا سیسټم داسې ورسره ودرو. وګورو دا و د هغه نوي سمرسیبل په اړه معلومات. دا یوه کې چې د خوښۍ وړ مې ګرځېدلي،
او که چیرې پوښتنه لرئ په کمنټ کې راته ووایاست او زموږ چینل درسره څارئ انشاءالله په وخت سره به ستاسې د پوښتنو جوابونه درکړو او ستاسې د پوښتنو مطابق به ویډیو درته جوړوو او خدای دې وکړي چې ستاسې د زده کړې یو سبب جوړ شي